پاکستان خپله خاوره د امریکا حریم په وړاندې ورکوي، نو مال هغوی خو خپلې ښځې هم ورکوي، خاوره خو لا پرېږده. جنرال موبین د پاکستان لخوا امریکا ته د هډو ورکولو په غبرګون کې سخت غوسه دی دا چې پاکستان ولې امریکا ته هډې ورکړي او جنرال موبین څه ویلي. جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په دې خو ټول پوهیږي چې پاکستان هیڅکله یو قوي نظام نه غواړي، حتی هغه که د طالبانو حکومت هم وي. د دې لپاره چې ځان له اقتصادي انزوا نه وژغوري او د طالبانو د حکومت کمزوري او تر کنټرول لاندې وساتي، نو یو ځل بیا یې خپله خاوره د امریکا په لاس ورکړه. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د هوایي بریدونو د ترسره کولو په تړاو هوکړې ته سره نږدې شوي دي. د CNN د راپور له مخې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو په موخه د پاکستان له حریمه د استفادې په تړاو له دغه هیواد سره هوکړې ته نږدې شوي دي. دغې رسنۍ ته د بایډن د حکومت دوو مهمو چارواکو ویلي چې له کانګرس سره یې هم په دې تړاو بحثونه کړي دي او ډېر احتمال شته چې پاکستان له خپل هوایي حریم امریکایي الوتکو ته په افغانستان کې د بریدونو ترسره کولو په موخه اجازه ورکړي. سرچینه وايي پاکستان د دې کار په بدل کې له امریکا غوښتي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ورسره همکاري وکړي او د هند پر وړاندې په نړیوال دریځ کې ملاتړ وکړي. په دې اړه د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي که هر هیواد پر افغانستان د برید لپاره د نړیوالو قوتونو سره مرسته وکړه نو د طالبانو د سخت غبرګون سره به مخ شي او که چیرې هر هیواد د داسې کوم تړون وکړي نو بدې پایلې به ورته ولري. جنرال موبین یې په غبرګون کې ویلي چې پاکستان لومړی امریکا ته اجازه ورکړه چې د دوی نظام نسکور کړي او تیر 20 کاله امریکا ته لاره ورکړي چې پر افغانستان بریدونه وکړي او افغانان ووژني. هغه ویلي چې پاکستان یو ځل بیا غواړي افغانستان سره دوه مخي وکړي او له یوې خوا افغانستان سره د مرستو خبرې کوي، خو له بلې خوا یو اشغالګر هیواد ته اجازه ورکوي ترڅو پر افغانستان له یاد هیواد څخه بریدونه وکړي. په همدې حال یو شمیر هیوادوال وایي طالبان باید اوس پوه شوي وي چې پاکستان هیڅکله د افغانستان او افغانانو دوست نشي کېدلی. دوی تر هغه د چا ملاتړ کوي چې خپلو موخو ته ورسیږي بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. ګرانو لیدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.